یو ډیره سبق آموز قصه ده او ډیره مشهوره ده. کیسه په دې باندې ده چې تاسو په دنیا کې ټول خلک په یو ځای خوشحاله ولې نشئ. پلار او زوی د یو خر سره روانو ښار ته او بازار کې کار و نو بازار ته روان شو. پلار او زوی د خر سره پیدل روانو. یو ځای ته ورسېدل، دلته کې ښځو د کوهي نه اوبه راویستلې. نو هغوی چې وکتل چې پلار او زوی پیدل روان دي او خر ورسره دی، نو ښځې د یو بل سره لګیا شوې. وګورئ که نه، وګورئ که نه، وایي دې بېوقوفو ته وګورئ، ښه ورسره سورلي شته دی او بیا هم پیدل روان دي. دا خر بیا د څه کار دی؟ پلار چې د دې ښځو خبرې واورېدلې نو ځان سره یې سوچ وکړو چې او که نه دا خو رښتیا وایي، دا خر څه دپاره دی. ولګېدو او زوی په خر سور کو او پلار ورسره روان شو پیدل. په لاره تېرېدل، هلته کې نور خلق وو او هغه خلقو چې ولیدل چې پلار پیدل روان دی او زوی په خر سور دی نو غوسه شول او ویې وګورئ که نه کومه زمانه راله، سنګدل زوی په خر سور دی او ضعیفه پلار پیدل روان دی. ځوان بچی په خر سور دی او مزې اخلي، اډو شرم ورله نه ورځي. زوی چې دا خبرې واورېدلې نو شرمنده شو او د خر نه راکوز شو او پلار ته وایي ابا جان تاسو په دې خر باندې سور شئ، زه پیدل روان شمه. نو پلار یې په خر سور شو او زوی پیدل روان شو. په لاره تېرېدل نو یو ځای ته ورسېدل چې هلته کې ځوانانو یو مجمع ناسته وه. وګورئ که نه څه خود غرضه پلار دی، خپله پښه په مزې سره په خر سور دی او دا معصوم بچی پیدل روان دی. دا خبره چې پلار واورېدله نو پریشانه شو. هغې خپل بچي ته ویې چې راځه دواړه په دې خر باندې سورېږو. هم دواړه په خر سواره شو او خر روان شو. څه وخت بس یو داسې ځای ته ورسېدله نو هلته کې بیا د ډېرو خلکو مجمع ولاړه وه. په هغې کې یو کس په زور سره وویل چې دا څه ظالمان دي، په خر یې اډو زړه نه سوځي، دومره دواړه پې درانه ناست دي او دا بې زبانه ځناور دی، اډو رحم یې پې نه راځي. دا څه کوئ، دا خر به مړ کوي. پلار او زوی چې دا خبرې واورېدلې نو یو بل سره یې سوچ کوو چې اوس څه وکړو. آخرکار دواړو فیصله وکړه د خلکو په خر باندې زړه سوځي، نو راځئ چې دا خر ایسته کړي په شا کو دواړه. نو د خر خپې وتړلې او په منځ کې ورله یو غټ ډانګ ور دننه کو. یو سر یې پلار واخیستو، بل سر یې زوی واخیستو. په اوږو یې روان کو. نو کله چې ښار ته ورسېدله نو هلته کې ښار خلکو یو عجیبه شانتي منظر ولیدو چې پلار او زوی خر په شا کړی دی. نو په زور ټولو په خندا شو. پلار چې خپل زوی سره دا کارنامه ولیدله، د خلکو دا خنداګانې ولیدلې، احساس ورته وشو، ډېر شرمنده شو، د خپل غټې غلطۍ احساس ورسره وشو. نو د دې کیسې مطلب دا و چې تاسو په یو وخت کې خلک نشي خوشاله والی، یعنی څه خلک به یو سوی بل سوی، یعنی د هر یو کس رای بدلې وي. نو تاسو ته هر یو کس خبرې کوي، هر یو کس رای بدلې وي، تاسو د هر یو کس خبره نشئ منلی. نو دې خلکو خبرې به نه تا کار ته پرېږدي او نه به ته څوک خوشحاله کړي او نه به په خپله خوشحاله شي. دې نه ښه خبره دا ده چې هغه کار کوه چې هغه ستا ضمیر وایي چې دا صحیح دی، هغه حقیقت کې هم صحیح وي او د خلکو خبرو پروا مه کوه. Be ashamed. That poor animal is suffering under your weight. Have some pity. What a shameless boy, making his poor old father walk. Look at that old fool making his poor son walk. He has no shame.